جوړ په خیر ښه راغلاست زموږ یوټیوب چینل ته. آیا تاسو کله فکر کړی دی چې څنګه کولی شو خپلې امبیانې سپما کړو؟ آیا کله هم غواړئ چې ستاسو امبیانې کم مصرف شي د فیسبوک یا د انټرنیټ په استعمال سره؟ په دې ویډیو کې زه تاسو سره ښایم څنګه کولی شئ دا طریقه ترسره کړئ. البته په اسانه طریقه سره تاسو که غواړئ فیسبوک امبیانې مو کم مصرف شي نو په اسانۍ سره تاسو لاړ شئ خپل فیسبوک اپ را خلاص کړئ. تاسو په دې رایټ طرف کې دا درې خطونه چې ګورئ په دې باندې به کلیک وکړئ. د کلیک کولو نه وروسته تاسو لاندې راشئ او په سیټینګ ان پرایوسي باندې کلیک وکړئ. د دې د کلیک کولو نه وروسته تاسو دلته یو اپشن وینئ د ډیټا سیور په نامه باندې. په دې باندې کلیک وکړئ نو تاسو به دې ځای ته راولي. ډیټا سیور دا که چیرته غواړئ چې دایماً ستاسو دغه امبیانې کمې مصرف شي او ستاسو دغه ډیټا سپما شي نو دا همداسې شین یا آن وساتئ، سویچ آن وساتئ. او که چیرته غواړئ چې نه دې وي نو دا ټرن آف کړئ یا سویچ آف کړئ. سمه ده؟ د دې ګټه څه شی دی؟ که چیرته زه دا سویچ آن کړم نو ګټه یې دا ده چې په دې سره د مونږ د هغه ایمیج که چیرته زه تصاویر چې زه فیسبوک کې وینم دغه سایز کموي او همدارنګه د سایز د ایمیج د سایز په کموالي سره زموږ ډیټا کمیږي. او همدارنګه کله چې موږ فیسبوک صفحه ګرځو تاسو به لیدلی چې زموږ ویډیوګانې اتوماتیک پلی کیږي نو د هغه اتوماتیک ویډیو د پلی کولو څخه هم مخنیوی کوي. دا یوه لاره ده چې په دې طریقه سره تاسو کولی شئ خپله د فیسبوک امبیانې یا فیسبوک مو امبیانې کم مصرف کړي. که غواړئ چې ټول انټرنیټ مو مصرف کم شي نو تاسو کولی شئ له دې لارې ترسره کړئ. راشئ په دې ډیټا موبایل ډیټا خو ګورئ، البته دا خو د ما د موبایل نګه نه، په دې باندې به دغه خپله ګوته یا بټن چق ونیسئ نو تاسو به بوځئ دې ساحې ته. د ما ډیټا به هم آن وي، البته آن دی هم. نو دلته تاسو هم د ډیټا سیور په نامه باندې یو څه شی وینئ نو په دې باندې به هم تاسو کلیک وکړئ. که چیرته غواړئ چې انټرنیټ یا مو هم که یوټیوب استعمالوئ، تاسو ټیک ټاک استعمالوئ، تاسو واتساپ استعمالوئ، هر څه د انټرنیټ په نړۍ کې تاسو استعمالوئ، غواړئ چې کم انټرنیټ درشکه مصرف کړي نو دا دایما آن وساتئ. دا آن دا آف شو. که چیرته غواړئ چې کم مصرف وکړي نو دا به آن وساتئ. د دې ګټه چې ده په دې سره تاسو کولی شئ خپل ډیټا یوزیج کم کړئ. څنګه؟ دا داسې کوي چې کرنټلی یا همدا اوس تاسو په یو اپ کې چاپیر یئ نو همغه ځای باندې مصرفیږي. مثلا که چیرته زه په فیسبوک کې لګیا یم او چاپیر یم نو فیسبوک یوازې زما امبي مصرفوي. نو که چیرته زه یوټیوب یا کوم بل څه شته نه ورځم نو هغه زما امبیان نه مصرفوي. خو که چیرې دا ټرن آف وي، مطلب آف وي داره سره، نو په دې حالت کې زما ډیټا چې دی ټول تلیفون کې کوم اپلیکیشن د انټرنیټ ته اکسس لري یا انټرنیټ اکسس ته الاو دی هغه به ما امبیانې مصرفوي. نو په دې طریقه سره تاسو کولی شئ خپله انټرنیټ خپله امبیانې سپما کړئ. که چیرته مو دا ویډیو خوښه شوي په مهرباني سره لایک او خپل کامنټ د ویډیو په اړه راسره شیر کړئ. او هو هیر مه نشئ که چیرته د انټرنیټ کمپیوټر موبایل په نړۍ کې کومه پوښتنه لرئ تاسو کولی شئ مونږ سره چې د ویډیو په ډسکرپشن کې مونږ د فیسبوک مسنجر واتساپ ایمیل له لارې له مونږ سره اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې له مونږ سره شریکې کړئ. مننه.